ادب करेगा मेहरबानियों को कौन का लोडशेडिंग खत्म का 10 घंटे वीडियो रखा نن له کیمروت کې د ګندي خانخیلو اوسیدونکو د سخت لوډ شیډینګ پر ضد احتجاج کړی او د پیښور کراچۍ انډس لویه لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه. مظاهره کوونکي وایي د ورځې د 10 ساعتونو برېښنا غوښتنه لري او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې غوښتنه یې ونه منل شي. د دوی په وینا د اوږده لوډ شیډینګ له امله د خلکو ورځنی ژوند، کاروبارونه او کرنیز کارونه سخت اغیزمن شوي دي. چې کوم سره مخاطب کړم دا نن دلته دا احتجاج چې کوم د ګنډي خانخیل چوک باندې دا د بجلی ناروا لوډ شیډینګ په حواله سره دا ایسی صاحب سره مناسبه اوسو ایکسچینج صاحب سره مناسبه اوسو ډي سي صاحب سره مناسبه اوسو وې میاسته خبره ده خو یې نه ور ودله اخیر مجبور سلو چې نن مو دا روډ بلاک اوس موږ بیا ټول والیو جوړ والیو مذاکرات خلک یو خو لوډ شیډینګ په دغه طریقې نه غواړو نه برداشت کوو نه برداشت کوای سو 10 घंटे बिजली बरा कही 10 घंटे चने की रा दा एहतजाज बजारी हो सारी 10 घंटों ना कम या पला कंप्रोमाइज नस्ता इमा दा वाला नहीं खबर दा आखिरी खबर में दा डिप्टी कमिश्नर साहब ने खास कहूं कि दा एक्सचेंज साहब दे कोई का हम नो अमान मसले दे नजर त जोड़ई मेहरबानी देऊ की दा रोडू ना बतल खलक ब्लॉक कई खुदा मसला दे हल की कना दा कोम हक त कना गंडी खरखेल अवामोल रोतली दी चशा غواړي सिरो बिजली غواړي اڅوره د لارې د بندېدو له امله په دواړو خواو کې د سلګونو موټرو اوږده کتارونه جوړ شوي او مسافر له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. تر اوسه ضلعي انتظامیې د احتجاج کوونکو له استازو سره د خبرو هڅې پیل کړي دي، خو د سړک د پرانیستل کېدو او د غوښتنو د منلو په اړه لا کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. غلام اکبر مروت، شال نیوز، لکی مروت. डिप्टी कमिश्नर साहब